دا نوی صورت تی او دا دی صورت نوم دی سورة المائدہ. مدینه منوره کې نازل شوی نه د هجرت نه پس، او پکې یو سل شل آیاتونه دي او 14 پکې رکوګانې دي. د قرآن شریف د ترتیب په لحاظ باندې دا 5 نمبر صورت دی، او د وحی د ترتیب په لحاظ باندې دا یو سل او 12 نمبر صورت دی. د صورت فتح نه پس دا صورت نازل شو. مائده د دې نوم دی، او مائده په عربی کې درستخوان ته وایي. نو د دې صورت په آخره کې یو واقعه را روانه ده چې عیسایانو د حضرت عیسی علیه السلام نه یو معجزه غوښتې وه، او هغه به موږ هلته انشاءالله بیا وایو چې د اسمان نه به درستخان راځي، موږ به په خپلو سترګو وینو، او چې هر قسمه طعامونه په هغې باندې موجود وي، نو الله په تا موږ ایمان لرو. الله یې دا خبره منلې ده، دا به انشاءالله هلته وایو. خو مائده وایي درستخوان ته. نو دقې د دسترخوان دا واقعه دی کې د دې صورت په آخره کې را روانه. دا د قرآن شریف په اخري صورتونو کې دی، ښه د وحی په لحاظ باندې. لکه یو سل 12 نمبر د دې صورت نمبر دی. نو دې پسې بیا 2 صورتونه نازل شوي دي، صورت فتح او یو بل یو صورت دی. نو اذا جاء نصر الله دا د دې نه مخکې ده، یعنی بس دا د نبی علیه السلام په اخري د زندګۍ په اوقاتو کې دا صورت نازل شوي دی. او نبی علیه السلام په یو سفر کې و، د حج په سفر کې و چې دا صورت نازل شو. د دې نه صورت نه بیا اتیارو د پس رسول الله مبارک بیا وفات شوی دی. دې کې د دین ډېر زیات احکامات دي، او خصوصا د حلال حرامو پورا بیان دی په دې صورت کې. ډېر څیزونه پکې دا دي چې هغه ستاسو دپاره حلال دي، ډېر څیزونه دا دي چې هغه تاسو باندې حرام دي. د صورت په لومبي شروع کې الله رب العالمین د دې بیان کړی دی. اول الله رب العالمین چې بیان، او دا ټول مؤمنانو ته دی، یعنی مسلمانانو ته دی. نو د دې زده کړه د دې په مسایلو باندې پوهه دا هر مسلمان له لازمه ده. او تاسو ته ما بېګا ویلو، خو ستاسو خیالو ما یې ابله شپه چې د مسلمان عجیبه شان دی. کافر کې عقل شته خو هدایت نشته، او مسلمان کې عقل هم دی او هدایت هم دی. خو د کافر هغه عقل به تیز وي خو هدایت یې نشته. ما تاسو ته وي چې ډېر حرام څیزونه هغوی خوري، او مسلمان سره هدایت دی، نو ډېر حرام څیزونه دي چې هغه ګنده دي، مردار دي، الله د هغې نه هغه ساتلي. دلته اوس د هغې بیان الله رب العالمین کوي. نو په صورت په شروع کې خو الله رب العالمین یو حکم دغه کوي چې پوره کې خپلې وعدې. الله په لومړي ځل کې ویلي. اوس دا کومه وعده ده؟ معاهده، وعده. ځکه عقود جمع د عقد ده، او عقد معنا تړون، پیوستوالی. لکه مونږ ویل که عقد نکاح وشوه، نکاح وتړلې شوه، یعنی یو د دوو د ښځې او د خاوند ترمنځه یو معاهده وشوه، دا به در مرګه پورې قایمه که دوی روانه نه کړه. نو الله وی پوره کې دا خپلې وعدې. اوس د دې وعدو نه کمې مراد دي؟ نو علما وی چې یا خو ترې مراد هغه وعده ده چې موږ او تاسو نه الله په ازل کې اخیستې ده، چې الله ویلي چې الستو بربکم، نو موږ ټول ورته بلا، بلکل ته زموږ رب. کافرانو دا وعده پوره نه کړو، مسلمانان په هغې باندې الحمدلله په هغې وعده دي چې او ته زموږ رب. هغې وخت کې منلې او اوس هم د باندې ایمان دی. الله وی په دې محکم اوسئ، کلک اوسئ په دې وعده باندې، او الله دې موږ او تاسو په دغې وعده باندې محکم وساتي. نو یا خو ترې نه مراد هغه ده، او یا ترې نه مراد
د حرام او د حلال او د حلال او د حرام ترمنځ الله موږ نه دا دغه چې دا حلال دي دا حرام دي، نو په دې باندې الله موږ نه وعده غشي چې دا حلال به خوري او حرام به نه خوري، نو دا وعده الله وی پوره کړه. او دریمه نعام معاهدی دي، عهدي وعدي دي چې یو سړی چا سره وکړي وعده نو الله وی دا برابر کړه، ځکه وعده پوره کول دا د مؤمن لوی صفت دی. او ډېرو ځایونو کې الله په قرآن کې موږ ته ویلي دي، لکه من جمله د هغې نه ووفو بالعهد، وعدې پوره کې، ځکه زه به تپوس کوم د دې. او دغه شان حدیثو کې هم ډېر د وعدې د پوره کولو دغه راغلی دی. نو الله لومبې د دغې وعدې دغه کړی دی، بیا څه مسایل دي هغه الله بیان کړي دي او الله حکمونه بیان کړي دي، هغه ته دقلته بیا ویم. بسم الله الرحمن الرحیم یا ایها الذین آمنوا. او یو دا چې د دې صورت نه دا په قرآن شریف کې اوه منزل دي، اوه منزل. نو یو منزل تاسو وي، اوس دا دویم منزل د دې نه شروع شو، دا دویم نمبر منزل د دې صورت نه شروع کیږي، یاد به ساتئ. اوه منزل منازل دي، نو دا دویم نمبر منزل شروع شو. یا ایها الذین آمنوا، اے د ایمان خاوندانو، اوفو پوروالیو کې بالعقود د وعدو د لوزونه چې کوم لوز تا الله سره کړی دی یا د بندگانو سره کړی دی، کومې وعدې دی الله سره کړی دی یا د بندگانو سره کړی دی، پوره کې الله وایي احلت لکم، حلال کړي شوي دي، لکم ستاسو د پاره، بهیمة الانعام. بهیمه معنا چار پایان، چې څلور خپې زناوري، نو څلور خپو خو ډېر زناور دي. الله وی الانعام، هغه څاروي چې دا کوم بیان تا ته په قرآن او په حدیث کې د حلال والی شوي دي، چې په اتمه سپاره کې را روان دي تاسو ته چې ثمانیه ازواج، دا غي صورت نوم هم سورة الانعام دی، هم د زناور صورت نوم ولا الله دی. ای کې اته قسم زناور الله حلال کړی دي، ثمانیه ازواج من الضأن اثنين ومن المعز اثنين قل الذكرين حرم ام الانثيين. او بیا دا غینه پس الله وی ومن البقر اثنين ومن المعز اثنين قل الذكرين حرم ام الانثيين اما اشتملت عليه ارحام الانثيين. اتا قسم دی، چیلی چیلے، گڑ گڑا، غوی، اوخا. او دا قشن پا حدیث و فقای کرامو بیا میخ او سنڈا، دا بیا پا حدیث و دا سنورم سیزونه دی چی اگا پا حدیثو که حلال شوی دی، دا قطاسو دا پارا حلال دی، دا دین علاوہ نور حرام دی. اکم دی الا مگر آغا ما یتلا علیکم، چې پتا صبح تلاوت کولی شي اوس هغه حرام دي، لکه کومه کو سبا جون الله را هغه به وایو حرمت علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر. او دغه شان نور په احادیث کې راغلي دي دا حرام دي، غیر محل الصید، خلاف داغي چې محل الصید چې حواله کېږي ښکاره کېږي، الصید هغه ښکاره هغه حرام دی په داسې حالت کې، داسې حرام نه دی. وانتم حرما، چې تاسو په حالت د احرام کې هغه د اوچې ښکاره، محل الصید د اوچې ښکاره، دریابي ښکار پکې جایز دی، د اوچې ښکاره اگر چې حلال دی، و چې کله ته په حالت د احرام پیژنې کنه سړی عمرې حج لذي او هغه لباس واچي، نو د لباس اچولو سره پتا باندې بیا هغه حلال خور، هغه حلال سیزونه د هغې ښکار الله حرام کړ. غیر محل الصید، مگر هغه نه چې هغه د اوچی ښکار دی. وانتم حرم، او تاسو په حالت د احرام کې نو بیا به هغه نه کوئ. ان الله
الله تعالی یحکم و حکم کوي تاسو ته ما دا اعمال یرید چې هغه غواړي ته دا ولی نو دا الله وی زما د طرف نه حکم دی نو بس اوس به کې چون چورا نه کې چې دا ولی حلال دی او دا ولی حرام دی او دی ولی حلال کو دی ولی حرام کا الله وی دا زما خوښه ده یا ایها الذین آمنوا اے د ایمان خاوندانو لا تحلوا حلال مګړې شعائر الله شعائر الله نخد الله تعالی حلالی بیزتی مګړې بے دبی مګړې د شعائر الله نخد الله نخد الله څه مطلب شعائر جمع د شعیر او شعیر وی نختا نخسته وی چې د کوم شیز نسبت دین تا اسلام تا رسول الله مبارک تا او الله تشوی د قصیزنا شعائر الله دی لکه اوس مثال پتاور دا مسجد دا الله کور دی نو نسبت الله ته دا شعائر الله دی د قشانه دا ګیرا نسبت د دین شوی دی د نبی علیہ السلام سنت دی نو نسبت نبی علیہ السلام سنت ته شوی دا شعائر الله دی اذان دا الله دا اهم حکم د پاره راوستلو یو ذریعہ دا نو دا شعائر الله دی الا هذا القياس ته بس قیاس کوا چې د کم شیز نسبت د الله دین سره د الله رسول سره د الله سره شوی د شعائر الله دی اوس د دې احترام دا په موږ لازم دی ګور دا په موږ لازم دی د دې بے ادبی عظیمه ګناه ده پټکی دی او خدا خو یو رومال دی خو نسبت د رسول الله مبارک ته شنو احتیاط پکې پټکی به احتیاط ته پټکی به بیزتی نه کې نو دغه شعائر الله چې چا احترام وکړه الله په بل ځای کې وایي ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب څوک چې د شعائر الله تعظیم کوي بے ادبی نه کوي ادب کوي نو الله وی زړه به ولا ډکم د تقوا نه زړه به ولا ډکم د تقوا نه ګوره عمل آسان خو څومره لوی انعام په الله ورکړی او موږ ورځ تر ورځه د دقې شعائر الله بیزته کو نو الله د دین دا مونږه منی کړیو یا ایها الذین آمنوا اے د ایمان خاوندانو لا تحلوا حلال مګړې شعائر الله د نه خدا الله تعالی بیزتی حلال مګړې ولا الشهر الحرام او نه دا عزت مندو میاشتو چې هغه د حج میاشتې دي یا تن امراد هغه سلور میاشتې دي د دقه بیزتی مکوي ګناه پکې مکوي عصب مکوي خود دق ګوره بیزتی نه کوي ولا الهدیا ولا القلائد نه د هدی او نه د قلائد هدیه ستوي هدیه هغه زناور ته وي هدیه چې کم زناور د قربانې د پاره د حرم د قربانې د پاره چې کم حرم ته بوتللی شي دقه ته به هدیه وي چې هغه دم شکر وته وي نو دا خو ګوره اوس خدا چونکه زمانہ بدله ده مخکې به داسې چلو چې څوک په حج لتلل نو دا زناور به هم ځان سره بوتل رسول الله مبارک چې به کله حج لته یا عمرې له نو ځان سره باقاعده هدیې زناور بوتلیو چې دا د هغې دپاره د هغې دم شکر دپاره دی نو دقې ته هدیې وي نه د دې به بېعزتي نه کوې ولا القلائد او نه نخې والا زناور نو دقې زناور ته بیا څه چل کو دې ته به دغه واچوله یو پټه به ورته واچوله یو سیره به ورته واچوله یو نښه به ورته واچوله اوس دا د دې دپاره چې دا بلروکه شوه نو خلکو ته پته ولګېده لکه دا خو د حرم څاروي دی نه هغوی به زر واپس کړه حرم ته به یې راوسته چې دا د چا ده نو هغه دا پلانکي ده خبرې کوله یا دا ده چې پخوا به شکمار و ډاکمار به خو د هغې شکمار او د ډاکومارو د الله د دې کور په دې زړه کې د الله د کور دومره عظمت و چې کله به ورته نښه اچولې وه چې دا د حرم څاروي دي نو شکمار او ډاکومارو به ورته څه نه وي دا د حرم څاروي دي
ولا القلائد نخوالا ولا آمین البیت الحرام او نقص کون کی دا بیت الحرام چه سوک بیت اللہ تزی عمری لزی وغیر حج لزی نو دا دوی بگوری بی عزتی نکوے دا دوی بی عزتی نکوے لا تحلو حلال ندی تا دا پارا زکا دا اس خبر رست روان ازم پاگی بانے پیو یبتغونا دوی طلب کئی فضل من اللہ فضل دا اللہ تعالی وردوانا او رضا مندیا دا دی دا پارا زی وَإِذَا حَلَلْتُمْ کله چې تاسو د احرام نه حلال شي نو فاصطادوا بیا اصل چې حالت وي چې بالکل احکار حرام دی نه په حالت د احرام کې رزق الله دلته دا حکم وکړ وَإِذَا حَلَلْتُمْ او کله چې تاسو حلال شي نو فاصطادوا بیا احکار کولی شي ولا يجرمنكم او نه دی باعث کړي تاسو شنآن دشمنی قوم دداس قوم ان صدوکم چې تاسو منی کړی عن المسجد الحرام د مسجد حرام نه ان تعتدوا چې تاسو د حد نه تجاوز وکې دا څه چل شو چې پشپګ نبی علیہ السلام خوب ولید خوب کیو لید چې بیت الله ته روانم او عمره کوم نو د پیغمبر خوب دا وحی وی یعنی حکم وتوشي نو بس رسول الله مبارک روان شو حکم وتوشي وسری سور لسو صحابه کرام دی ټول سره امداد سارویم دی او د بیت الله عمره روان شو چې روان شو شپږم کال د هجرت دی د ذی قعده میاشت نو هغه واقعیا خرست په صورت فتح کې را روانه ده نو دوی چې کله حدیبیه مقام ته ورسېدل دقل ته رکوع کړ وی رامنې کړ بیت الله ته پرې نه خو بهرحال هغې کې بیا معاهدې مو شوې او دغه مو شو خو دوی د بیت الله نه منې شو صحابه په دې ډېر زیات خفه وو ډېر زیات حضرت عمر رضی الله تعالی عنه شرمیل وي صحابه ډېر زیات خفه وو بلکې نبی علیہ السلام ته وی ولې زموږ دا دین دا ناحقه دی ته ولې موږ نه پرېږدې موږ جګړه کوو موږ ورځو بهر کې بر خدا الله د طرف نه حکم داو چې بس تاسو احرامونه اوس پړې او ساروي د قل تعالی کې او بس واپس شي بیا به د دې عمرې قضا راوړئ ته به چې دا خو نبی علیہ السلام خوب لیدلو نو دا څنګه عمرې ونه کړه نو ګورې د هغې جواب انشاءالله مونږ هلته په شپږویشتمه سپاره کې کوو خو هغه ډېره لرې ده هغه سپاره خو اصله ته یم چې الله ورته بیا وي ټیک ته ما تا ته دا حکم کړو چې ته عمرې له لاړ شه خو تا ته خو ما دا نه ویل چې اوس سخت کال لاړ شه دې کې بیا په اووم کال د هجرت عمرې وکړه هغې عمرې له نبی له الله ورته ما خو اووم کال د هجرت یاد او شپږم کال خو ما تا ته نه یاد کړی تا ته خو ما ټیم نه یاد کړی او ما تپوس کړو چې ولې کم ټیم باندې لاړ شه نو ټیک ته دا ستا دا خوب دا به زه حقیقت کومه دا به پوره کېږي خو بل کال نو په اووم کال بیا نبی علیہ السلام لاړو عمرې وکړه هغه عمرې قضا یې هم راوړه هغه عمرې وکړه نو دا منی شو صحابه ډېر رسول الله مبارک دغه و دا خپه خو صحابه ډېر زیات غمجنو دا الله شانو په اتم کال د هجرت 2 کاله پس ورپسې فتح مکه وشوه چې فتح مکه ورپسې وشوه نبی علیہ السلام 10,000 کسانو صورت فتح کې را روانه ده 10,000 کسان هغه مسلح هغه لال او په مکه مکرمه باندې چلی وکړه او فتح مکه وشوه اوس داسې چې یو زوړ قار په زړه کې پروت و ولې موږ نو پرېښي نو الله رب العالمین بیا دا حکم راولېږه چې ګورې باعث دې نشي ستاسو دشمني چې تاسو د مسجد حرام نه منې کړی وي او تاسو د حد نه تجاوز وکړئ بلکې دا شی به نه کوئ او بیا رسول الله مبارک په اتم کال د هجرت هغه فتح مکه چې وشو عام ما فی اعلان نو دا خو د خاص واقعه ده خو د دې عام دغه دا د ګورې په دشمنۍ کې به د حد نه تجاوز نه کوئ ولا یجرمنکم او ندوی باعث شنآنو دشمنی د قوم د داسې قوم ان صدوکم چې تاسې پرې کړی عن المسجد الحرام د مسجد حرام نه ان تعتدو چې تاسو د حد نه تجاوز وکړئ
وتعاونوا علی البر والتقوى یو قانون الله جوړ کو چې تعاون کوي د یو بل سره مدد کوي علی البر پنیکه کې والتقوى د تقوا په کارونو کې ولا تعاونوا او تعاون مکوي علی الاثم د ګناه په کار کې والعدوان او د زیاتی په کار کې د ګناه په کار کې د نیکه په کار کې چې چا سره امداد وکړه لکه گویا چې تا د نیکی و سره وکړه د نیکی تا وکړه چې لږ شان دې و سره امداد وکړه او کو د قشان د بده په کار کې دې امداد وکړه څومره د بده ګناه ده څومره د هغې وبال دی څومره د عذاب دی ګناه کړی دا خو امداد و سره تا کړی دی پوره و سره شامل یې واتقوا الله الله وی دی مسلو کې ګورې ویریږئ زمانہ تقوی اختیار کې دا مسائل دا احکامات باندې عملو کې او کو عمل مونږ کو نو ان الله بشک الله تعالی شدید العقاب ډیر سخت په عذاب کې الله دې مساتی صدق الله مولانا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة یو بیمار دے سبا اسپتال ته بوزوي دعا وته وکړي الله ول صحت ورکړي الله ول عافیت ورکړي نور څومره بیماران چې استاد منګا یا ټول الله ټول له صحت او عافیت ورکړي خیر عافیت زندگی د ټول ملګرو